خواړه، چیښاک، نباتات، ځناور، دا اوس ټکنالوژي دا الله د چا دپاره پیدا کړي؟ د انسان دپاره. او انسان د څه شي دپاره پیدا سوی؟ د عبادت دپاره، د امتحان دپاره، د عبادت دپاره چې د رب عبادت وکړلی سي. نو رب العزت جل وعلا وایي چې ته د عبادت دپاره پیدا سوی. دنیا مې د تا دپاره پیدا کړې ده. خپل رب و آخرت و قبر دی مه خرابوه د دنیا دپاره، ځکه دنیا ما د تا دپاره پیدا کړي، ته مې د عبادت دپاره پیدا کړی. لیکن متاسفانه نن موږ مسلمانانو رب و عبادت خو څه کوي؟ دا مو هیر کړی ده چې د څه شي دپاره پیدا سوي یو. په هغه څه پسې سوي یو چې رب دې ما او تا دپاره پیدا کړی ده. نو الله جل وعلا وایي اذا هغه وخت القوا چې وغورځولی سي فیها په دې جهنم کې سمعو نو وابوري دوی لها د جهنم لره شهیقا هیبتناک اوازونه، د ځناورو د خره په شان اواز به د جهنم اوري. وهي تفور او دی به راخوټېږي. تکادو نږدې د تمیز من الغیظ چې دا جهنم ټوټه ټوټه سي چیرې سي له ډېره قهر او له غضبه، چې په چا به په قهر او په غضب جهنم جهنميانو په کافرانو په ملحدینو په نشنلتیانو په دغه څوک چې الله په پیغمبر او د هغه کتاب نه مني. الله اکبر. جهنم به دونه په غصه په ورځ قیامت په دوزخیانو په جهنميانو په هغو کفار او ملحدینو باندې چې هغو د رب مقابله او د قرآن او د دین مقابله په دنیا کې کړي، د پیغمبرانو مقابله یې کړي. پیغمبران دروغجن ګڼلي وي، قرآن دروغجن ګڼلی وي، قیامت و جنت و دوزخ و حساب و رب دا فکر کړی چې دا افواهات دي، دا نسته. نو الله وایي تکادو نږدې د تمیز من الغیظ چې چیرې سي ټوټې سي جهنم له ډېره قهر او له غضبه. کلما هر هغه وخت القی سي وغورځولی سي فیها په دې جهنم کې فوجون یوه ډله سألهم پوښتنه به له دوی نه کوي خزنتها هغه ساتونکي د جهنم، هغه چوکیداره د جهنم، هغه نوکران د دوزخ. الم یاتیکم څه پوښتنه به ځینې کوي له دې جهنمیانو نه؟ الم یاتیکم ایا نو درغلی تاسو ته نذیر ویرونکی؟ تاسو ته خو ویرونکی درغلی و، څه بیخ مو چپوله؟ ولې مو د قرآن مقابله کوله؟ ولې مو د پیغمبر مقابله کوله؟ خو درغلی و پیغمبر، نن به ولې په دې اور لمبو ته روان یاسته؟ دوی به ورته وایي قالو بلا، قالو دوی به وایي بلا هو قد جاءنا په تحقیق سره بېشکه موږ ته راغلی یو نذیر ویرونکی. فکذبنا موږ دروغجن وګڼل. څه شی مو وګڼل؟ دروغجن مو وګڼل. وقلنا او موږ ویل ما نزل الله من شی، الله هیڅ شی نه دی نازل کړي. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نه یاست تاسې مګر په ګمراهي ښکاره کې. دا به کفارو انبیا ورته ویل له دې نه لاس واخلي، د علماو له غوښو نه لاس واخلي، کنې قسم په الله په ورځ د قیامت به د خز جهنم هغه ساتونکي به پوښتنه درنه کوي چې ولې ویرونکی نه و درغلی؟ دا علما نن ویرونکي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ځای باندې. هغه حقیقي علما، رباني علما، له رب نه ویریدونکي علما د دې قدر وکړیه، خولې مو بندې کړیه، خو ژبې مو مه پسې خلاصویه. خدای ناخسته خدای ناخسته بیا به ملائکه درته وایي چې الم یاتیکم نذیر، ایا تاسو ته ویرونکي نه و درغلي؟ تاسو ته ویرونکي نه وي درغلي؟ په دې میډیا کې علماو ته کنځلې مه کویه. مو خو د علماو د پښو خاورې یو، قسم په الله د علماو د پښو خاورې یو. لیکن دا څونه کلونه چې توهین او سپکاوی د موږ سوی د دې قرآن په خاطر باندې سوی ده. د موږ لخوا ټولو ته د رب جل وعلا د رضا په خاطر باندې ورته بخشش او معافي ده. د بل وخت دپاره خیال کویه، بل وخت دپاره رب مه هیرویه، قرآن مه هیروئ، د علماو قدر وکړیه. قسم په الله د علماو قدر وکړیه. که مو د علماو قدر ونه کړل، خدای ناخواسته په ورځ د قیامت به بیا د جهنم ملائکه وي درته وایي، هغه ساتونکي د جهنم، هغه نگرانان د جهنم به درته وایي چې الم یأتیکم نذیر، تاسو ته ویرونکي نه و درغلي؟ دغه علما ورثة الانبیا دي، د دې علماو قدر وکړیه. د دې علماو دا د توهین خلق نه دي، دا د سپکاوي خلق نه دي. قسم په الله که ته کله فکري
یا سیاسي اختلاف ورسره ولري یا کوم دنیوي اختلاف ورسره ولري، اما عقیدوي حسد ورسره مه کوه. اما د رسول الله په خاطر له دوی سره د دوی سپکاوی مه کوه، ځکه د دوی په غوښو کې زهر دی، که دا زهرجنې غوښې وخوړلې بیا د رب هلاکوي، بیا د رب تباه کوي، بیا د رب ذلیله کوي. د کفارو په خولو په چشمکو په سترګو مه ورته ګوري، د علماو توهین و سپکاوی مه کوئ. کله وخت کې چې د کفر لخوا په اسلام باندې ونیوکه کېږي یا د کمونستانو، نشنلیانو، لیبرالیانو، ملحدینو لخوانه په اسلام او په قرآن باندې یوه نیوکه کېږي، د هغې بدرګه مه ورسره کوه، د هغو په خاطر د علماو سپکاوی مه کوه، همدغسې د علماو غوښې مه خوریه، ځکه ان انتم الا فی ضلال کبیر. کفارو به انبیاو ته د رب العزت جل وعلا دغه ویرونکو ته به دوی ویل چې تاسې په ګمراهي او خطایي کې یاسته، تاسې څه کوئ؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. د مؤمن لپاره عقل کول، عقل نه کار اخیستل پکار دي. او به وای جهنميان بیا لو كنا که چیرې موږ وای نسمعو چې اورېدلې مو وای او نعقل او العقل نه مو کار اخیستلی ما كنا في اصحاب السعير، اوس به نو موږ نه ولو په دې جهنم کې، په دوزخ کې به نو موږ څه کول؟ نو اوس مو له عقل نه کار واخلیه. ډېر مسلمانان موږ وینو دا سیکولران نه دي، دا سیکولران په مسلمانانو باندې داسې یوه نیوکه وکړي چې هغه عقلا یو څه مناسبه ښکارېږي، یا د وطن په خاطر وي یا د بیرغ په خاطر یا بل، لیکن په اصل کې هغه نیوکه په قرآن، د قرآن په نظام، د خدای په پیغمبر باندې وي. نو دا مسلمانان یې ورسره را بدرګه کړي. سیکولران نه دي، هغه یو څه راواخلي او مو مسلمانان ووله دا خو نو داسې ده، د دین له سیاست سره څه، د علماو له سیاست سره څه، د علماو له وزارت سره څه، د علماو له باچهي سره څه؟ په اسلام کې د تیزانو خلقو باچهي قبوله نه ده. اسلام یې نه غواړي چې څوک تیزان اچوي، لکه دا د امریکا تیزن نه ده چې چیرې ځي د اودس ماتي. مسلمانان و اکمنان باید مسلمانان وي، علماء وي. الله و یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر به داسې وي چې هغه به په شریعت محمدي باندې خبر وي، په قرآن باندې به خبر وي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې خبر وي. تیزن میزن کرکټیان او مرکټیان دا د مسلمانانو مسیران نشي کېدلی، یا د مسلمانانو مسیران هم جنس بازان نشي کېدلی. د مسلمانانو مسیران نور خواته تاسې ښه پوهېږئ د سپو جنګونکي نشي کېدلی. د مسلمانانو مسیران باید د مسلمانانو پیشوایان وي، چې څوک دې په مسجد کې پیشوا و، په جنازه کې د پیشوا و، په قال الله و قال الرسول کې د پیشوا و، هغه بیا تر ټولو حقدار ده چې هغه دې بیا په کرسي باندې پیشوا جوړ سي. په خلاصو غوږونو یې واورئ د زړه سرونو، کفار به او هغه کسان چې په انبیاو د الله په ویرونکو خلقو بې پسخن وهل، هغه به بیا دا جوابونه په جهنم کې ملایکه ورته ورکوي چې وامه اورېدل. مسلمانانو الله جل وعلا دې موږ تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. څونه ډېرې خبرې رانه سوي دي، 1 ساعت و 10 دقیقې سوي. ترجمه باندې پوه شول اسدالدین محمد صاحب؟ قربان مسلم قاری صاحب محترم، ټول یو ځل راته ولیکئ د زړه سرونو، کوم حرف مو نه ده زده، کومه جمله مو نه کړله زده چې ترجمه یې بیا درته وکړم. محترم یو آیات بل پاتې شو که نه، فاعترفوا بذنبهم. وی فاعترفوا فاتې شول؟ ښه، فاعترفوا بذنبهم چیرې ده؟ ښه، فاعترفوا بذنبهم دا یې ښه داسې را په یاد یې کړل. وقالو دا پورته آیات، وقالو دی به ووایي لو کنا که چیرې موږ وایي نسمعو اورېدونکي او نعقلو او یا مو عقل درلودلی، له عقل نه مو کار اخیستلی وای، ما کنا نو نه به موږ فی اصحاب السعیر په خاوندانو د اور کې، له هغه خلقو سره به نه اوسې، هغه اوس په دې جهنم کې دي. فاعترفوا بذنبهم دوی به اعتراف په خپلو ګناهونو وکړي. چیرې به وکړي؟ یا چیرې به وکړي؟
فاعترفوا بذنبهم. اعتراف ولې اوس نه کوي؟ اعتراف ولې اوس نه کوي؟ ای مؤمنه مسلمانه، په ګناه اخته یې، په فسق اخته یې، د قرآن په مخالفت کې یې، د پیغمبر په مخالفت کې یې، په قرآن ایمان نه لري، په بل باندې ایمان نه لري، ولې اوس اعتراف نه کوي چې په جهنم کې په ورځ قیامت بیا اعتراف کوي؟ فاعترفوا اعتراف به وکړي وبمني. څه شی به ومني؟ بذنبهم، خپل ګناهونو باندې به اعتراف وکړي وبمني. والله دا قرآن خو دا حق وختل، دا جهنم خو دا حق وختل، هلته خو بیا خلاصون نسته. رب نجات راکړ. رب ما او دا ما لیدونکو ته دا اوس مې ګوري رب العالمین د دې قرآن په برکت نجات راکړه له جهنم نه. یا الله، یا رحمان، یا رحیم الله، یا رب العالمین په کامل قدرت سره دی د دې قرآن په برکت سره موږ ته نجات راکړه له جهنم نه. یا رب العالمین را باندې مور باندې حرام کړه په جهنم باندې یا الله، او په دې دنیا کې محققي بندگان دي تا جوړ کړ یا ذا الجلال والاکرام. فاعترفوا دی به اعتراف وکړي وبمني بذنبهم، ګناهونه خپل ګناهونو باندې به اعتراف وکړي. فسحقا، الله وایي هلاکت دی وي. فسحقا یا الله لا